یاره بیا به ستاسو چم ته زه په کومو سترګو راشم یاره بیا به ستاسو چم ته زه په کومو سترګو راشم یو یې ښکلي ستمګر دي بل واړه دغسې و چې بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لیدونکو، اورېدونکو، زه عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. لکه څرنګه چې موږ اول ورځ پروګرام کړی شهزاد مومن سره د هغوی تعلق د شانخیلو سره او تحصیل تمځای سره. نن موږ سره یو بل میلمه دی حمیدالله فخر افغان. نو دوی ډېره ښایسته شاعري کوي او دوی ته موږ دعوت ورکړو او ډېر په مینه قبول کړو. او زموږ خو کار هم دغه دی د شاعرانو چېرې په خپله یو سړی څه کولی نه شي نو د قلم د خولې نه په کاغذ باندې نقش فریاد د قوم ترجماني وشي. کومه سخته پرې تېره شوي هغه قوم ته مخکې شي. دغسې چې کومې دا څه ستونزې تېرې شوي دي دا هم شاعرانو د کلامونو نه ایستلي دي او کوم چې موجوده وخت کې دي دا هم د کلامونو نه ایستلي دي. خلکو ته یې ور چې کوم خلک پرې پوهېږو نو هغوی دا زموږ له راکوي. زه امید لرم چې زموږ پروګرامونه به ستاسو خوښ شي او عابد صاحب به تاسو سره خپل تعارف هم وکړي او بیا به راته انشاءالله العزیز ښه ښکلي کلامونه پیش کړي او موږ راځئ چې په شریکه باندې واورو. عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو آداب احترامات او پرزونې مې بلې ډیوي ټول ټیم ومنئ. دغه صاحب له د جهانګیرشاه مومن ډېره مننه کوم او عربستان مومن چې زموږ غوندې یو کمزوري بنده ته هم د څه ویلو موقع ورکړه. ډېره مننه. دا جهانګیر راته بل ورځ وویل چې یاره زموږ ملګری دی ما چې ځکه داسې به مې لیدلی یي خو داسې معلومات په مشاعرو کې ورسره ناست نه یو نو ما چې داسې ارزو کې داسې پټي نور ښه خلک یې پېژني خو دا پته ورته نه لګي چې دا ټیلنټ هم دکې شته دا صلاحیت هم دکې شته دا د قوم ترجماني هم کوی شي په یو بل زبان باندې لکه قلم دی په کاغذ باندې نقش شي د قوم فریاد مخکې شي. څوک انقلابي لیکي څوک اشغالي لیکي خو زموږ چې څومره ناظرین دي هغه ټول رومانوي خوښوي که نه خو ستاسو چې کوم ښایسته کلام وي هر څنګه وي زموږ به خوښېږي انشاءالله العزیز. نو تاسو به نن ناظرینو ته څه وایئ او لږ تعارف هم خپل وکړئ. ډېره مننه. زما نوم خو عبدالله دی او قلمي نوم یعنې تخلص مې فخر افغان دی. د مومند د سیمې یوسفخیل سره رهایشي تعلق ساتم او د اسلامي کالج نه مې د قانون د څانګې نه زده کړې کړي LLB شریعه مې کړې ده او په دې وخت کې اوس پېښور کورټ کې پریکټس کوم ایز وکیل. ډېر ښه ډېر ښه. بس نور بس ستاسو وخت را لنډو دومره وخت اجازه نه راکوي نو کلام به درته عرض کوم. د وریځو د منځ خال دې د محراب رنګ اخیستی د وریځو د منځ خال دې د محراب رنګ اخیستی او خدمت کې دې ما بیا د ثواب رنګ اخیستی. ودونو کې کسان دی وایو مړو کې سندرې ودونو کې کسان دی وایو مړو کې سندرې دا هم مو له دې ګډوډ انقلابه رنګ اخیستي. ډېر اعلی مننه. وایي بېوینو مړي هم اوس په دې سیمه کې بد لګي بېوینو مړي هم اوس په دې سیمه کې بد لګي پښتون په مرګ او ژوند د سور ګلابه رنګ اخیستي. ډېر اعلی ډېره مننه ډېره مننه. وایي په ډاډ ورپسې ډاډ یم د درد سندرې وایم په ډاډ ورپسې ډاډ یم د درد سندرې وایم یو ښکلي پسې ما دی د رباب رنګ اخیستي. مننه. وایي په ډاډ ورپسې ډاډ یم د درد سندرې وایم په ډاډ ورپسې ډاډ یم د درد سندرې وایم یو ښکلي پسې ما دی د رباب رنګ اخیستي. مننه. وایي کښتۍ د ارمانونو یې په سیند باندې لاهو شي کښتۍ د ارمانونو یې په سیند باندې لاهو شي چې اوښکو د مین وي د سیلاب رنګ اخیستي. او یو څوک دی چې شباب یې په څو چنده سیوا شوي یو څوک دی چې شباب یې په څو چنده سیوا شوي یو چا راله د ژوند او د شباب رنګ اخیستي. او مکتب کې عرض ده وایي ژوندی مې ډوبوي فخر افغانه په چپو دي ژوندی مې ډوبوي فخر افغانه په چپو دي دردونو مې په زړه کې د دریاب رنګ اخیستي. یو غزل بل دی د هغې مطلب وایي د سترګو جنګ چې شاته د نقاب ګټي تکړی د سترګو جنګ چې شاته د نقاب ګټي تکړی بلا زړونه په خپل نازو شباب ګټي
تکړی وایي د سترګو جنګ چې شاته د نقاب ګټي تکړی بلا زړونه په خپل ناز و شباب ګټي تکړی وایي چې پیغلې دې سرتورې کړي اجره کې پې مجرې کړي چې پیغلې دې سرتورې کړي اجره کې پې مجرې کړي تاریخ به ته په دغه انقلاب ګټي تکړی چې پیغلې دې سرتورې کړي اجره کې پې مجرې کړي تاریخ به ته په دغه انقلاب ګټي تکړی وایي منم ثواب دې خوښ دی خو څه بله لاره نشته جنګیرشاه وایي منم ثواب دې خوښ دی خو څه بله لاره نشته زما په مرګ او ژوبله څه ثواب ګټي تکړی زبردست مننه وایي منم ثواب دې خوښ دی خو څه بله لاره نشته زما په مرګ او ژوبله ته ثواب ګټي تکړی مننه وایي درور د سر قاتل ته څه په ډاکه خوله خندا کړي درور د سر قاتل ته څه په ډاکه خوله خندا کړي او په داسې دوسۍ نوم د جناب ګټي مننه وایي درور د سر قاتل ته څه په ډاکه خوله خندا کړي درور د سر قاتل ته څه په ډاکه خوله خندا کړي او وایي په داسې دوسۍ نوم د جناب ګټي تکړی او د خپل ژوند ټول حساب چې کله هم مې په تا پور شي د خپل ژوند ټول حساب چې کله هم مې په تا پور شي او په یو خندا له ما واړه حساب ګټي تکړی زبردست مننه وایي بلا سوالونه درله زه په زړه کې راوړم بلا سوالونه درله زه په زړه کې راوړم میدان رانه د سترګو په جواب ګټي وایي بلا سوالونه درله زه په زړه کې راوړم میدان رانه د سترګو په جواب ګټي تکړی او مکتب کې عرض ده وایي خندا د تکبر پس له ستم فخر افغان خندا د تکبر پس له ستم فخر افغان ته او په دې به یې ته زړه خانه خراب ګټي یو څو شعره نور دي وایي ارشاد څو ستا حسن بېشانه څه مې زړه دغسې و چې څو ستا حسن بېشانه څه مې زړه دغسې و چې څه خندا دې لیونی وه څه کاته دغسې و چې مننه وایي چې اشنا را مخامخ شو زه به ولې نه لوېدمه چې اشنا را مخامخ شو زه به ولې نه لوېدمه څه یې سترګې قاتلانې او څه باڼه دغسې و چې نن که دا وطن بنجر دی څه مالي دی بې خونده نن که دا وطن بنجر دی څه مالي دی بې خونده څه د لورې مازه نه وه او څه واښه دغسې و چې مننه یاره بیا به ستاسو چم ته زه په کومو سترګو راشم یاره بیا به ستاسو چم ته زه په کومو سترګو راشم یو یې ښکلي ستمګر دي بل واړه دغسې و چې یاره بیا به ستاسو چم ته زه په کومو سترګو راشم یو یې ښکلي ستمګر دي بل واړه دغسې و چې وایي څنګ به ما باندې محفل کې بیا د ډار کیفیت نو څنګ به ما باندې محفل کې بیا د ډار کیفیت نو زه خو یمه مار خوړلې ستا ویښته دغسې و مننه وایي څنګ به ما باندې محفل کې بیا د ډار کیفیت نو زه خو یمه مار خوړلې ستا ویښته دغسې و چې وایي د دې ښکلو سره منګه چې د مینې حساب وکړو د دې ښکلو سره منګه چې د مینې حساب وکړو خیر قاضي هسې بري کړي ګینه کړه دغسې و چې وایي د دې ښکلو سره منګه چې د مینې حساب وکړو د دې ښکلو سره منګه چې د مینې حساب وکړو خیر قاضي هسې بري کړه ګینې پړه دغسې و چې او اخري شعر دی کې وایي پرې بلا چغې مو وکړې خو دا قام مو بیدار نه شو پرې بلا چغې مو وکړې خو دا قام مو بیدار نه شو د چا مړه وو ضمیرونه او څوک وو ده دغسې و چې ډېره مننه نو څنګه بل کلام څه نشته دی کلام ته وګوره ناظرین هغه زه چې څه لګیم که نه دا به ټول خلک پېژني خو شاید چې تاسو ته ملاقات نه شوی زه لګیا دې لایم چې پټ لال دې ته وایي څنګه شازل دی څنګه دی شولو دغسې نور هم د دې څلورم لیدلي د خیره سه نو دغسې به د یو راوړاندې کوو د خیره سه بیا به یو ښایسته پروګرام جوړوو د دوی خو الله چې زه د زړه د تل نه ډېره شکریه ادا کوم او یو کلام ترې اورو اخري
نو انشاءالله العزیز چې خو په شوق به راته واورئ خفه کېږي به ځکه نه چې بس موږ ټول همدغه فن دی او همدغه به کوو د خیره سه عابد صاحب د کلام مطلب زده وایي ارشاد زه تل کوم حجونه د احرام نه مبره وای زه تل کوم حجونه د احرام نه مبره هم یم د فتواګرو د الزام نه مبره مننه وایي بې خونده بې آهنګه بې سروره بې مزې وي بې خونده بې آهنګه بې سروره بې مزې وي کوم شعر کې چې شاعر وي د الهام نه مبره مننه وایي ما هم د دوی په درد څړیکو او غم ساندې ویلي ما هم د دوی په درد څړیکو او غم ساندې ویلي ما مه بوله په دې باب کې د قام نه مبره ډېر ښه مننه وایي د یار په سپین رخسار دیدار چې بند د یار د سپین رخسار دیدار چې بند په کوم مین شي د یار د سپین رخسار دیدار چې بند په کوم مین شي بیا څنګه به یې ژوند وي د ماښام نه مبره او بل شعر درکې وایي چې ظلم او ستم جبر غضب یې په بل کړی چې ظلم او ستم جبر غضب یې په بل کړی په کوم دلیل به وي د انتقام نه مبره او شعر درکې جنګیر شاه وایي جومات ته که لمانځه یا اوداسه یا څه لا نظم جومات ته که لمانځه یا اوداسه یا څه لا نظم په لار د میکدې یم د هر ګام نه مبره مننه وایي د مینې او الفت او محبت چې څوک خلاف دي د مینې او الفت او محبت چې څوک خلاف دي راواخلي په سیتوره د نیام نه مبره ډېر اعلی ډېر وایي نه خپل تهذیب کلتور او ثقافت مې پکې بایلو نه خپل تهذیب کلتور او ثقافت مې پکې بایلو نه یم په محبت کې د اسلام نه مبره ډېر اعلی مننه وایي نشه مې یو لحظه بس تماشه د چا د مخ ده نشه مې یو لحظه بس تماشه د چا د مخ ده یم بنګ او د چیلم سره د جام نه مبره ډېر اعلی مننه وایي د ژوند سازو سامان سره د سرو ماله تېر یم د ژوند سازو سامان سره د سرو ماله تېر یم یو ښکلي پسې یم د دې تمام نه مبره او مکتب کې عرض ده وایي اثر فخر افغان باندې بل قید و بند به نه کړي اثر فخر افغان باندې بل قید و بند به نه کړي که شولو چارستا د زلفو دام نه مبره ډېره مننه یو جهان مننه ډېر ډېر احترامات الله دې ژوند درکړي چې زموږ سره د ناسته پاسته به جاري وساتئ د خیره سره وروسته به دې نه پس سلام کوو یا بل سره سلام به کوو انشاءالله ناسته پاسته به کوو ناظرین کتونکو دغه زموږ کوشش دی تاسو ته وړاندې کوو نو امید لرم چې تاسو به دا چینل هم سبسکرایب کوئ بله ډیوه او پیج به هم لایک کوئ بله ډیوه لږ حوصله راکوئ موږ چې روان یې دا ښه کوو بد کوو که ښه کوو هم راته ووایي نو حوصله به هم جګه شي که بد کوو نو لږ دلیل راکړئ چې ولې بد کوو تاسو پرې غور وکړئ په دې کلامونو کې چې دا دوی چې څه وایي موږ چې څه وایي دا نور شاعران چې څه وایي ژور سوچ پرې وکړئ دا هغه چا نه دي کړي چې جنګونه کوي دا قوم د حکومت وخت او د قوم مشرانو ته دا یو پیغام دی د شاعر د خولې نه چې د دې قوم سره څه شوي دي د بچو سره څه شوي دي د دوی کورونه وران شوي دي د دوی کوټې ړنګې شوي دي د دوی بچي پکې مړه شوي دي قید و بند یې تېر کړی هغه تاسو ته په دغسې شکل کې موږ وړاندې کوو کوشش کوو نو امید لرم چې تاسو به زموږ پروګرامونه ځکه چې ملنګۍ غوندې پروګرامونه دي دا به ستاسو خوښېږي انشاءالله موږ له به ډاډ راکوئ فخر افغان صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم جهانګیر صاحب شکریه ادا کوم د کیمرې نه شاته ایاز صاحب دی دوی هم ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ سره مرسته وکړه دې ځای پورې سره راغله او قیمتي وخت یې ویستو نو زه په دې زمانه تاسو نه اجازت غواړم زه عربستان مومن ضلع مومن تحصیل علمزی میامان دیگنداو